الرحمن الرحيم مفاوضة جديد للشغل الاقتصادي بدا مفاوضة للتأسيس आजा उते आजा مختلف جبرونا الناس فيديو ضد الشيء موجود باكستان مسلمين شباب شهيد استقبال عن الباطل جميع علماء الاسلام درنوا سلام وفي سلام أولكم مستشفون فلنذكر شكرياتكم كتاسي لطول فاجان وغلو فليه يمان دليل الدائر الزارة والصوري أو خبرني وشرام في قدر القرآن على بعض السجون تكذب ورنو ما ليه كان مكاري عثمان الله فديه ما تنسي شيء كنسو جب وصفه لا سيرجي آگے فوانا ما وينان شوكات منسو دادو پشتو جرگادا دادو پشتو جرگادا پردامت پر جرگا کی مخالق دیئے پر انجاد کریجی ملک کوشش کرے گی ہر وقت جان خبرہ شمیر رخبر خور مختلف کولائے شمیر رخبر مور مختلف کولائے آغام ملک پر جلسہ کی نکو دارچہ خور مختلف دارچہ مور مختلف ملک حق شخالت کو على الوفاء وفرسان بمانا والإسلام الذين كانوا معنا إشتاء خبر فقار بسرورنا هي بنارنا لكن بنير الروي إعادة وكارهم باكستان مستشاف بخيرات بنا كله ملك بنت الشعب والأمان منه باكستان وبشتون بلوط سندي بنجابي سرايكي دليل معلوم ومعلوم شهدانه دليل معلوم ومعلوم بحضور إنسانانه بلغ الوقت المالي فجمهوري طريقة وصولي دائما كسور دائم جمعيتي دهون دائم تعليم همنا دائما كسور دائم جمعيتي لإحساسي كابور همنا PDM ملك هذا بارك ما يوم كاره شنو الشيخ فلان كشوي ملوكو سبيكي بدو وايو نوايو كناكا أولاد ناس اللي مولانا صاحب يا نواز شريف صاحب أخطاب خان شرفاو والوطن البارجاني مش خش بكرة خلوا بوقت منهم ووقت قانون بارك PDM dia masyarakat pokoknya ada yang berani bahkan bayarnya si PDM dah dapat mencium kuru insan mereka semua Pakistan kesok ini kena ini Pakistan berdiri setelah mengambil pengawalan Pakistan الدنيا فقط مكوكم قومون فقط هاتي من كل يقاو هاتي طول خالق ولا كذيني باكستان من الوقت دي نتس من الجريدي نتس من كوروني باكستان مش دروجة ميلان وتروس بريشوها كفرية جو خبكين لنا مشاركيني باكستان كبربادي كريان دادي كده باكستان
पाकिस्तान आइन न मनल कसो खबर की वजह कदार कसो खबर की वजह हिंदुस्तान पिछले आइन पर लगातार तारीफ करी गई द पाकिस्तान आइन वाई हर सड़ाई आइन माती हर सड़ाई आइन की खीरी हर सड़ाई आइन मातल कई दादार दादा पाकिस्तान आइन नवाई दादा पाकिस्तान आइन वाई दा मौलाना फजल रहमान नवाई दा मियां नवाज शरीफ नवाई दादा पीडीएम पार्टी नवाई दादा पाकिस्तान आइन वाई द पाकिस्तान आइन की चौक नमनी वो बख्तवर जवानान मश बकार दा कि टोल यौम खलास कोर तकू कि चौक द पाकिस्तान आइन नमनी मश हक नमनु हिक नमनु कतन नमनु मर्द चासर बदीना द पाकिस्तान द बर्बादी मखदारा कि द पाकिस्तान जासूसी इदारे ISI और MI पाकिस्तान की सियासत नफरी थी नवे इस्लामी गुरगली नाउज बिल्ला नवे किसाई जोड़ा करेगा दोई हागसो सब पाकिस्तानी बोली चिखमसीली दोई हाँ पाकिस्तानी सब बोली चिबल बपिसो आखली अहागा पाकिस्तानी काली में दीनी कदा मुस्लिम लीगी कदा जमात इस्लामी कदा बड़ी पार्टी कदा पीडीएम पार्टी कि जान नखर सी वदा हदार दी दा काबिल कतल ما درې کاله مخکې دوه کاله مخکې پر واپدا پر خبره باندې پښتنو پاکیانو سره راغوښتي وو ما هغه وخت هم تجویز کړی وو مولانا صاحب ته ما ویل مولانا صاحب موږ به څه کوو پر تا باندې درې واره د قتل حمله وشوه پر شفافا باندې دوه واره د قتل حمله وشوه دا سوبیا په کور سړی ننوتي په کور کې د مرګ حمله پر وکړه دا څوک دا کم قوتونه دي چې زموږ مشران ګرځول غواړي او په دې سلسله کې زموږ ډېر ګران ملګری عثمان خان یو شل ورځې مخکې د ظالمانو د دغه ښکار انسان مرګ نه پیدا دی وادي وړي هر څوک دی واوري هر پارټۍ دی واوري هر ظالم دی واوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې و جابر سلطان ته رښتیا خبره کول افضل جهاد دی بل څوک دا جهاد کوي چې نه کوي فضل الرحمان یې خامخا کوي نواز شریف یې خامخا کوي محمود یې خامخا کوي شیرپال یې خامخا کوي د دې پیډیم پارټیانو یې خامخا کوي په دې سلسله کې موږ خلک نه مجبوره کوي پښتانه په دې پوهېږي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د انسان مرګ قرآن کریم پر دوې خبرې راکوي یا به هغه انسان د چا نازولي وژلي بیا به حیا نه کوي جرګه به نه کوي مشروط به کېږي د دې سړي مرګ مجبوري ده یا به څوک د چا په کور ننوتلی د چا په عزت په بلوچېدلی د دې مرګ هم اسلام هم پښتانه روا بولي د دې علاوه قرآن کریم په سوره المائده کې وایي که چا یو انسان بې دې ګناه مړ کړ چې د بل سړی وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې مړ کړي او قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان د مرګ خلاص کړي دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې د مرګ خلاص کړي موږ جنګ جګړې نه غواړو زموږ د ګریوانو د خلک لاس کاږي موږ بچي مشران کشران ملګري د دې لپاره نه دي پیدا کړي چې جابر قوتونه دې په کورو کې وژني موږ خواست کوو عزیزانو پښتنو ورونو زه مولانا صاحب ته خواست کوم زه میا نواز شریف ته خواست کوم چې پیډیم موږ جوړ کړی دی
د هغې مراد دا دی چې دلته به د آیین بالادستي وي، دلته به د ولس په ووټ منتخب پارلمنت د طاقت سرچینه وي، دلته به داخلي او خارجي پالیسیان د پارلمنت راوځي. داسې به نه وي چې خلک روان دي، خلک روان دي جرنیلانو ته. مولانا صاحب راورسېد؟ نو عزیزانو، زه تل د مولانا صاحب کارکونانو ته خواست کړم، طالبانو ته. زه د مسلمي کارکونانو ته خواست کوم، زه د نورو پاچاهانو کارکونانو ته خواست کوم چې دوی به مثبت دوام پر خپل لیډرانو راولي. پی ډي ایم به په یو داسې شکل بدلوو لکه د امام خمیني انقلاب. داسې به راوځو، کوڅې به په مخ اخلو، ټول ښارونه به نسو، ټولې کوڅې به نسو او دلته به د ولس حکمراني جوړوو. بله لار نشته، انقلاب بې انقلابه بله لار نشته. تاسې وایاست او ټیک وایاست، تاسې مولانا فضل الرحمن امام انقلاب بولئ، بیا محمد نواز شریف د پاکستان دا پوزیشن تر ټولو پاپولر لیډر دی. زه دواړو ته خواست کوم، که څوک پاکستان چلول غواړي، که څوک پاکستان بچاول غواړي، دا هغې دغه یوه لار ده، که په زور وي که په رضا وي. موږ به د پاکستان د سیاسته د جرنیلانو لاس کار، منګولي بېکار وو، لرې کوو به یې، بیا به که خیر پاکستان بچاویږي، بیا به پاکستان دلته دغه راځي. عزیزانو، دلته پښتونخوا ملیانو پارټۍ دا د سوات خلک دي، د سوات خلک زه خواست کوم مولانا فضل الرحمن ته، بیا محمد نواز شریف دا ملګری دی، نیاز شریف ملګری زموږ امیر مقام صاحب ته زه خواست کوم. دلته د سوات د خلکو مسایل دي، دلته دوی موټرویز باسي. په سوات کې د کرنې ځمکه لږ ده، ډېره کمه لږ ده، خلکو کورونه په غرونو کې جوړ کړي دي. دا سرکان که د خلکو په ځمکو کې ولاړ شي نو بربادي جوړوي. پکار دا ده چې دوی پر هغو قوتونو ته پاس وکړي، قانع یې کړي چې یا د سیند په منځ کې روډ بوځي یا بل ځای. دلته د موږ سره عزیزانو په سوات کې ګوجر وروڼه اوسي، زه په تفصیل نه یم خبر. ګوجر وروڼو دلته یو سکرټریټ جوړ کړی، پر دې چې حمله کړې دا سکرټریټ یې راوړی. دلته د مظلومانو یو تحریک روان دی. دا درې سره خبرې د سوات د پی ډي ایم څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به د دې مظلومانو په حق کې قرارداد پیښوي، دوی به د دې مظلومانو په حق کې ویلان کوي چې دا زموږ ولس عزیزانو، زموږ د وطن د ټول پاکستان د لوړو او سپږو بل علاج نشته. جمهوري پاکستان، طاقتور پارلمنت د طاقت سرچینه دوی کولی شي. زه د یې نه چې زه غوسه یم چې زما ګران ملګری عثمان شریف کوټ شوی دی. دا پاکستان موږ چاته پیغور نه ورکوو، موږ چاته پیغور نه ورکوو. په دا غرونو کې پر کاڼي کاڼي، په ملکن کې، په سوات کې، په باجوړ کې، په وزیرستان کې، په کوټه کې پر کاڼي کاڼي موږ د ځان حدونه مات کړي دي، موږ د فرهنګي حدونه مات کړي دي. که پښتون ولس د فرهنګي سره د سر مال بازي نه وای کړي، د چا پلار پاکستان نشي جوړولی، د چا پلار پاکستان نشي جوړولی. پاکستان موږ جوړ کړی دی، پاکستان به موږ بچاوو په امن، په متحد مهال. او که مجبوري شوه خلکو خامخا لیونتوب کاوه، خامخا یې خبره نه کوله، بیا خو موږ پښتانه خلک یو، بیا به ټپه ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو، بیا به ټپې ورته ووایو چې دا وړوکې بل پلو راواړو. عزیزانو، زه نور وخت نه اخلم، ډېر ملګري راغلي دي. عزیزانو، درې نارې کوم، ګوره کلک اواز جواب یې راکوم. یوه ناره ده ولې کوم، هغه بیا زه تفصیل ته بیانوم. یوه ناره دا ده، زه به هم ناره تکبیر تاسې وایئ الله اکبر. بله ناره دا ده چې انقلاب
जिंदाबाद बल नारा पीडीएम जिंदाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाराए तकबीर सब जोर नाराए तकबीर इनकलाब जिंदाबाद पश्तूनख्वा जिंदाबाद पीडीएम जिंदाबाद خدای بیدار ده خدای مې ژوندي لره دعا به کوئ همت به کوو بس په همت مې لاس سره تړلی ده دا دیوال یوه دقه غواړي یوه دقه و طالبان ځان تیار کړي نري نري خبرونه دي تکړه خلک لاړې وبدل چې بې اردو پر ظالمان هغه دغه وایي مجھے حکم اعظم لا اله الا الله بس خو لا اله الا الله وایو نه چاته سکنځل کوو نه چاته بد کوو نه چاته بېنال کوو جمهوري پاکستان جوړوو یوه خبره زه د ځانه کوم کله دې خوښ وي زما زړه دا غواړي چې میا نواز شریف فوز الرحمن او د پی ډي ایم مشران دا اعلان وکړي چې دا کم خارجي خلک جیل شوي له دې د پاکستان سره معاهدې کوي دا معاهدې موږ نه منو معاهده به د موږ سره کېږي معاهده به د ولس سره کېږي معاهده به د فضل الرحمن سره کېږي معاهده به د میا نواز شریف سره کېږي معاهده به د شیخ سره کېږي سلام علیکم